اصغر افغان له کپتانۍ لرې کړ، خو ولې لامل څه دی او څه ویل شوي؟ سلام ستړي مشئ. اصغر افغان له لوبډل مشرۍ ګوښه او حشمت الله شهیدي پر ځای د یو ورځنیو او 15 ورځنیو لوبو لوبډل مشر وټاکل شو. له کرکټ بورډ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د بورډ د غړو د ګډې پرېکړې پر اساس اصغر افغان له لوبډل مشرۍ لرې کړ. کرکټ بورډ په تازه پرېکړه کې د ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو لپاره حشمت الله شهیدي لوبډل مشر او د همدغو فارمټونو لپاره رحمت شاه زرمتی مرستیال لوبډل مشر ټاکلی. د سرچینې په حواله ډېر ژر به د شل اوریزه فارمټ لپاره هم لوبډل مشر وټاکل شي، خو راشد خان ارمان به یې مرستیال وي. خو کرکټ بورډ ولې اصغر افغان له کپتانۍ لرې کړ؟ دوی وایي د کرکټ بورډ چارواکي وایي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لومړۍ ټیسټ لوبې په اړه چې د افغانستان کرکټ بورډ تحقیقاتي کمیټې کومې څېړنې ترسره کړې، د هغې له مخې دا جوته شوه چې د یادې سیالیو په لړ کې د افغان ملي لوبډلې پخواني لوبډل مشر اصغر افغان ځینې پرېکړې د دې لامل شوې چې افغان لوبډله لومړۍ ټیسټ لوبه وبایلي، نو ځکه یې اصغر افغان له کپتانۍ لرې کړ. د یادونې وړ ده چې اصغر افغان تر دې وړاندې هم یو ځل له لوبډل مشرۍ ګوښه شوی و چې په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې له پرله پسې ماتو جنجالونو وروسته د کرکټ بورډ د رهبرۍ په بدلېدو یو ځل بیا د ټولو فارمټونو لپاره لوبډل مشر ټاکل شوی و. په هر حال تاسو د کرکټ بورډ د دغه پرېکړې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کمنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا ستاسو شپږ تر اعظم پلې او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.